شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی د کم ناپ تول کوونکو د پاره تباہی دا غوی حال دا دی چې کله د خلکو اخلي نو پورا اخلي او کله چې خلکو لا پناپ یا پتول ورکوي نو هغوی لا نقصان ورکوي. آیا دا خلک باور نکوي چې په یو لوی ورځ با دوی ژوندۍ را پاسولي کیږي په کوم ورځ چې با ټول خلک د رب العالمین مخې ته ودرېږي؟ هرگز نه. یقینا چې د بدکار خلکو عملنامه د قیدخانه په دفتر کې دي او تا څه معلومه ده چې هغه د قیدخانه دفتر څه دی؟ یو کتاب دی لیکل شوی تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره چې د جزا ورځ دروغ غني او دروغ نه غني دا مگر هر هغه سړی چې هغه د حد نه اوریدونکو بدعمل دی. هغه ته چې کله زمونږه آیاتونه اورولې کیږي نو وایي چې دا خو د پخواني وختونو قصې دي. هرگز نه، بلکې په اصل کې د دې خلکو په ځړونو باندې د دوی بدو عملونو زنګ لګولې دي. هرگز نه، په یقین سره دوی به په دغه ورځ د خپل رب د دیدار نه محروم ساتل کیږي. بیا دوی خامخا دوزخ ته ننوتون کې دي. بیا به دوی ته وویل شي چې دا هم هغه سیز دی چې تاسو به دروغ غنلو. هرگز نه، بشکا د نیکانو خلکو عملنامه د اوچتو خلکو په دفتر کې دي او تاسو ته صفته ده چې د اوچتو خلکو دفتر څه دی؟ یو لیکل شوی کتاب دی چې حفاظت مقربه فرښتې کوي. بشکا نیکان خلک با په غټو مزو کې وي، په اوچتو تختونو با ناسوي، سیلونه به کوي. دا غوی په مخونو کې با تا ته د خوشحالۍ تازه اثر ښکاری. په هغوی با پاک صفا سربند شراب سکولی کیږي چې د مشکو مهر به پې لګېدلې وي. کم خلک چې په نور باندې بری غختل غواړي هغوی د دې سیس په حاصلولو کې د بری مندلو کوشش وکړي. په هغه شرابو کې با تسنیم شامل وي. دا یو چینه ده چې داغه د اوبو سره با مقرب خلک شراب سکي. مجرمانو خلکو با په دنیا کې په مؤمنانو پوری ټوکې خنداګانی کولې. کله چې با داغوی په خوا کې تیرېدل نو سترګې به وهلې او داغوی طرف ته به اشاره کولې. خپل کورونو ته چې با واپس تلل نو د ډیرو مزو سره با واپس تلل او چې کله به هغوی لیدل نو ویل به چې دا بیلاری خلک دي. حالکه هغوی په مسلمانانو باندې د نگرانانو په حیثیت نور علیګل شوی. نن مؤمنان په کافرانو پوری خندا کوي، په تختونو باندې ناس دي. دا وی حال ویني میلاو شو کنا کافرانو ته د هغه کارونو ثواب چې هغوی وکوو.